د کوټې په هزاره ټاون کې پر 29 مای باندې یوه پیښه رامنځته سوې وه چې د بلال نورزي په نامه باندې یو ځوان په ډله ییز برید کې وژل سوی او د هغه دوه ملګري سخت ټپیان سوي وو. د هغې پیښې پر ضد په ټولنیزو رسنیو او په کوټه ښار کې په عامو خلکو کې زیاته غوسه راپارېدلې وه. دغه پیښه څه وه؟ د دې پر ضد حکومت او پولیس کم ګامونه اخیستي دي؟ له موږ سره د هغې پیښې د پلټنې چې کوم حکومتي یو تحقیقاتي کمیټۍ جوړه سوې ده د هغه یو پولیس افیسر SSP شوکت صاحب را سره دی. شوکت صاحب ډېره مننه وایس اف امریکا ډیوه ته د وخت راکولو. دا راته ووایاست چې تر اوسه پورې په هغه پیښه کې څومره تحقیقات سوي دي، څوک خلک ګرفتاره سوي دي او څه پلټنې سوي دي؟ ډیره مننه. دغه پیښه کې چې کوم دا په 29 مای باندې چې په هزاره ټاون کې رامنځته شوه، په دغه کې چونکې دا خو چې موږ هر څومره دیتا موږ بد ووایو یا چې دا ډېر یو وحشیانه اقدام شوی و. په دې وخت کې چې کوم پولیس الحمدلله موږ چې کوم پوزیشن دی نو هغه ډېر ښه روان دی او تفتیش په ډېر ښه طریقه باندې ټیمان جوړ شو. په هغې کې په دې کې GIT هم صوبایي حکومت سره دغه شوله، په دې کې پراسیکیوټرز هم راغله، قانوني مشیران چې کوم موږ ته وایو هغه هم موږ سره په دې کې شامل دي. په دې تفتیش کې په دې وخت کې چې کوم دی موږ چې ګرفتار کړي دي هغه 15 کسان موږ ګرفتار کړه چې هغه کې دوه چې هغه په FIR کې نه چې په کوم فرست انفارمیشن رپورټ وو هغې کې هغه مدعي چې کوم زخمي وو نیاز احمد هغه نامینیټ کړي چې دا کسان خو زه پېژنم نو هغه هم ګرفتار دي. هغې کې یو ذوالفقار دی او یو جواد دی. باقي درې چې کوم دي ذوالفقار او جواد د دې واقعې خاص ملزمان دي. دا د مدعي په دغه په چې کوم نشاندهي باندې چې دا خلک زما مدعیان دي او په دې دا کار کړی دی. هغې نه علاوه چې کوم موږ په خپل انفارمیشن یا تو ویډیو په مدد باندې چې کوم په دې کې ملوث خلک وو، کوم ککړ خلک وو، هغې کې موږ 3 کسان نور هم ګرفتار کړه. داسې هم ګرفتاري موږ ډېره کړې ده، خو هغې کې اوس موږ تفتیش او هغه انټروګیشن چې کوم تفتیش عمله ده یا دغه د پروسس دی هغه روان دی او چې کوم انشاءالله نور مخکې راځي هغه پرمختګ کیږي او موږ نور ګرفتار کوو. خدای دې کړي چې په دې کې هر څوک دي، 10 کسه دي، که 20 کسه دي، که 50 کسه دي، که 400 خلک دي، مجموعه جوړه شوې وه. کیدای شي په 400 خلکو کې خو ټول دغه نه یا خو تماشبین هم پکې وي، خو انشاءالله چې کوم اوریجنل خلک دي، کوم ملزمان دي، هغه به موږ ګرفتار کوو انشاءالله او هغه به د عدالت په کټاره کې موږ پیش کوو. سر په دغه ورځ چې پولیس هلته رسېدلی دی، ځینې خلک دا تور لګوي چې پولیسو صحیح پر وخت نه ورسېدل او چې کوم پولیس هلته موجود و هغه خلک یا نیولي نه دي او یا یې دغه واقعه چې دا په هغې کې خپل صحیح کردار نه دی کړی. پولیسو ته هم تاسو سزا ورکوئ د قانون مطابق چې کوم خلکو د خپل فرض صحیح نه دي ادا کړي؟ زموږ د پولیس محکمه چې کومه ده په دې کې کوتاهي چې کوم ده یا بزدلي چې کومه ده هغه ناقابل برداشت ده. موږ مطلب دا دی چې هغه موږ سره قانوني او هغه زموږ سره خپل ډسپلینري رولز دي، پولیس رول موږ سره اویلیبل دی. د هغې خلاف چې چا کوتاهي کړي یا بزدلي کړي دا خلاف کاروایی نه کېږي او په دې به انشاءالله چې دا داسې نه پاتې کېږي. دا ډېره بده او ډېره چې الفاظ موږ سره نشته چې هغه الفاظ باندې موږ دا وستایو چې یاره دا څومره ظلم شوی ده. معمولا چې کوم متاثرین خاندان دی هغه وایي چې لین دین یا کاروبار دی، پیسې مو ورباندې وي. لا بلې خوا یا چې کوم د هزاره ځوانان دي هغه دا الزام لګوي چې دوی د زنانو ویډیو او عکسونه جوړ کړي ځکه یې دا تشدد کړی. په ابتدایي تحقیقاتو کې څه مخته راغلي دي؟ په دې وخت کې دواړه ورژن موږ ته مطلب د دواړو موقف موږ اوس دغه کېږي هغه مخې ته راځي، خو په دې ټایم زه دا خبره نشم فیصله کولی چونکې دا یو پروسس دی د تفتیش او کنکلوډ یعنې هغه اخري خبره زه نشم کولی چې دا کم دا پیښه په څه وجه وشوله. په عامو خلکو کې ډېره زیاته غوسه ده. نن د کوټې په ښار کې یو د هزاره پولیس کانسټیبل چې هغه د ټریفیک پولیس کانسټیبل دی هغه باندې خلکو تشدد کړی دی. د دې په هکله به تاسو څه وایاست؟ د پولیس او د خلکو په مابین خو خامخا په ټرافیک سره د خلکو دغه به راځي هغه زه دا نشم ویلی چې دا د دې یو ریاکشن دی، دا زه نشم په دې دغه کول چې دا به وي. هغه هم موږ به FIR کوو او هغه کوم چې زخمي دی زموږ هغه ورپسې ولستار کې په علاج اوس موږ سیمج ته ټرانسفر کړی دی. له خلکو مو غوښتنه څه ده؟ د خلکو دا وایي چې وروره په غلطو او د افواګانو باندې غوږونه مه دغه کوئ، په دې باندې دې ته توجه مه ورکوئ. خپل ښار، خپل د ملک، خپل د صوبې امن مز دغه کوئ. دا ډېر ښکلی او ښایسته وطن موږ ته خدای راکړی دی چې موږ د دې حفاظت وکړو. دا په موږ باندې فرض دی او موږ به د دې حفاظت کوو چې هر څوک زموږ ډول شي. ډېره مننه ویډیو ته د وخت راکولو. ډېره مننه.